بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څنګه چې مونږ او تاسې په کال کې یوه میاشت روژه نیسو، دغه راز د لوی اختر په مناسبت باندې د قربانۍ د عبادت مراسم هم لرو. هر مسلمان ورور او خور چې هغه توان ولري، مالی وضعیت ښه وي، هغه د الله جل جلاله د رضا دپاره او د ثواب په خاطر باندې قرباني کوي. قرباني د ابراهیم علیه السلام سنت ده. نو په دې خاطر چې تاسې په جریان کې هستئ چې د افغانستان خلک په دغو شرایطو کې ډېر په تنګلاسۍ او فقر کې قرار لري، زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ به په میاشتو غوښه نه ویني، مګر دا چې یو څوک د خپل جیب نه صدقه وکړي او هغه ته غوښه واخلي. په لحاظه سږ کال تاسو د خپلې قربانۍ پیسې د نړۍ د هر ګوټ نه افغانستان ته ولېږي، خپله قرباني افغانستان ته راواستوئ او د نورو هیوادونو مسلمانان هم چې تاسو سره په چم او ګاونډ کې میشت دي تشویق کړئ، ویې هڅوئ چې هغوی د خپلې قربانۍ برخې افغانستان ته راواستوي او احساس خیریه بنسټ به انشاءالله د افغانستان په هر سیمه کې، د افغانستان په هر ولایت، هر ولسوالۍ او هر کلي کې چې تاسو وغواړئ ستاسو د قربانۍ هغه مراسم ادا کړي، نو انشاءالله الله تعالی به ستاسې صدقه، ستاسې قرباني قبوله کړي او د افغانستان غریب او بیچاره ولس به د خپل ځان دپاره د یو څو ورځو قطر او ډوډۍ پیدا کړي. زه تاسې ټولو باندې اپیل کوم، یو غږ په تاسو کوم چې په دې رابطه باندې د احساس خیریه بنسټ سره مله او ملګري شئ. الله تعالی دې ستاسو پخواني صدقات، پخواني همکاري او مرستې قبولې کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.